د آسیا نیوز قدرمن لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. 15 برطانوي اتباع له افغانستان څخه خوشي شول. برطانیې په افغانستان کې د نیول شویو 15 برطانویانو د خوشي کېدو هرکلی کړی ده. دغه 15 تنه برطانوي اتباع شپږ میاشتې مخکې د افغانستان د استخباراتو لخوا د جاسوسۍ په تور نیول شوي وو. د دوی د خلاصون په اړه د برطانیې د بهرنیو چارو وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي چې برطانیه د اتباعو د کورنیو په استازیتوب بخښنه غواړي او په راتلونکي کې د ښه چلند ډاډ ورکوي. په هغه خبرپاڼه کې چې د برطانیه د بهرنیو چارو وزارت پر پاڼه نشر شوي راغلي، بهرنیو چارو دولتي مشترکاتو او پراختیایي دفتر ویاند وویل، موږ د افغانستان د اوسنۍ ادارې لخوا د هغو 15 برطانوي اتباعو د خوشي کېدو هرکلی کوو چې په افغانستان کې بندیان وو. دغه برطانوي اتباع په افغانستان کې د برطانیې د حکومت په کارونو کې هیڅ رول نه درلود او د برطانیې د حکومت د سفري اصولو خلاف یې افغانستان سفر کړی و. دا یوه تېروتنه وه. د برطانوي اتباعو د کورنیو په استازیتوب موږ د افغاني کلتور، دودونو او قوانینو څخه د هر ډول سرغړونې له امله بخښنه غواړو. راتلونکي ښه چلند ډاډ وړاندې کوو. د انګلستان حکومت په دې پیښه خواشینی ده. باید وویل شي چې برطانیې تېره ورځ په افغانستان کې د افغاني سیکهانو پر درمسال برید هم غندلی و او ویلي و چې هېواد یې په افغانستان کې د هېڅ وسلوالې ډلې او وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي.